دوه داسې کارونه چې ستاسو په ژوند کې ډېره زیاته خوشحالي راوستلی شي، اگر که دا کارونه دومره سخت هم نه دي، خو بیا هم که تاسو یې خپلې مېرمنې سره یا خپلې ښځې سره په کور کې وکئ، نو ستاسو ژوند د خوشحالو ډکولی شي. دغه دوه کارونه کوم دي؟ ویډیو راسره تر اخره وګورئ. ډېر نوي او په زړه پورې معلومات تاسو سره شریکوم. موږ سره ضرور د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. دا مختصر غوندې ویډیو ده دوستانو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده که د ښځې او خاوند په منځ کې مینه محبت وي، نو د دوی به ژوند د خوشحالو ډک شي. د دې یو ژوندی مثال دا هم دی چې په کوم کور کې نن سبا ډېر زیات ټینشنونه دي، نو په هغه کور کې جګړې هم ډېرې زیاتې دي. خو چې په کوم کور کې خوشحالي وي یا خنداګانې وي، په هغه کور کې امن سکون هم ډېر زیات وي. نو په همدغه کې لومړی خبره دا ده چې ځینې خاوندان چې دي هغوی خپلو ښځو ته، خپلې مېرمنې ته وخت نه ورکوي. وخت ورکول دا چې که د دفتر نه کور ته راشي یا بل داسې د کوم ځای نه راشي، نو په خپل موبایل کې مصروف وي. نو په دې دوران کې پکار ده چې تاسو خپلې مېرمنې ته یا خپلې ښځې ته وخت ورکوئ. په دې سره ستاسو ژوند د خوشحالو ډکېدلی شي او هغه به هم ووایي چې زما خاوند ماته اهمیت راکوي، نو تاسو سره به یې مینه نوره هم زیاته شي. دویم دا چې ځینې وخت ښځې ته تحفه راوړئ. یعنې ځینې وختونه داسې وي چې د خوشحالۍ وخت وي یا د واده کلیزه وي یا د ښځې پیدایش ورځ وي یا بله داسې د خوشحالۍ ورځ، نو په هغه ورځ باندې پکار ده چې داسې یو تحفه خپلې مېرمنې ته، خپلې ښځې ته راوړی شي. په دې سره به ستاسو ترمنځ هغه مینه محبت چې کوم دی هغه برقرار پاتې شي. زموږ دا خبرې چې دي دا ځینې خلک داسې انداز کې اخلي چې ګنې د دې هېڅ مطلب نه وي. نو دوستانو که بیا هم ستاسو په زړه کې څه شک شوبه وي، نو تاسو داسې وکړئ چې دا خبرې عملي کړئ. کله چې هم تاسو خپل کور ته، خپلو بچو ته وخت ورکو او د دې نه علاوه تاسو ځینې وخت خپلې مېرمنې ته یو تحفه راوړله، نو تاسو به بیا وګورئ چې ستاسو په ژوند کې څنګه بدلون راځي، ستاسو ژوند چې دی دا څنګه د خوشحالو ډکېږي او ستاسو کوم مشکلات یا مسایل چې په کور کې دننه دي هغه بیا څنګه ختمېدلی شي. امید لرم چې دا معلومات، دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ. نور تزدرین معلومات به هم تاسو سره د همدې چینل نه شریکوو. په دې چینل کې تاسو ته تزدرین خبرونه، همدغسې د روزمره ژوند معلومات او نور په زړه پورې معلومات شریکېږي. نو ضرور دا چینل سبسکرایب کړئ.